अस्सलामुअलैकुम ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به عزتمندو په روشني کلیک چینل کې درته هرکلی وایم. عزتمندو ډېر افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې دی. د ورسک روډ پیپل سټاپ باندې یو د ښایسته د ګل په شانتې هلک چې کوم د 1400 کالو هلک چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو. آیا دا یې ولې قتل کړو او د دې قاتلان څوک او د دې مور او پلار د دې قاتلانو باره کې څه وایي؟ ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات نه حاصل کړئ. مرګرو ویډیو کتونه مخکې که تاسو زموږ په دې چینل روشنی کلیک کې نوي وئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. مرګرو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د پیپل سټاپ ورسک روډ باندې د 1400 کالو ځوان چې ډېر ښایسته د ګل په شانتې هلک دی چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کړو او مور او پلار یې دا وینا دی چې دا چې کله پیشنمه وکړو د هغې نه بعد جومات ته لاړل او د جومات نه بیا موږ ته اطلاع راغلی چې تاسو زوی چا قتل کړی دی او پروت دی. چې کله بیا موږ لاړو هلته نو هلته صرف لاش پروت او نور څوک نه و. چې کله موږ وکتل نو د موږ د زوی چاړې باندې چا وهلی و خېټه باندې چې د هغې په وجه باندې دا وفات شوی و. موږ کله پولیس باندې راپورټ ولیکلو نو پولیس هم وایي چې موږ ته یا پر هېڅ قسمه پته نشته چې آیا دا دومره ظلم او زیاتۍ چا وکړو چې د ګل په شانتې هلک کې ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. او مور او پلار هم دا وینا وه چې آیا زموږ زوی خو چا سره هېڅ قسمه ظلم او زیاتۍ نه و کړی، دا خو یو فرشته وه. نو زموږ سره دومره ظلم او زیاتۍ ولې وشو چې زموږ د ځوان زوی چا ډېر په بېدردۍ سره قتل کو. ملګرو زموږ په ملک کې داسې قسمه واقعي ډېر په تیزۍ سره روان دي نو حکومت ته پکار دی چې د دې مخنیوي دی ضرور تر ضرور وکړي. ملګرو امید لرم چې تاسو به زموږ ویډیو خوښه شوي. نورو ویډیوګانو معلوماتي ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه.